السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ګلونو اوریدونکو هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ هر چیرې چې یاستئ خوشحاله آرامه سوکاله اوسئ او د خوښۍ څخه ډک ژوند ولرئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم زما د یوټیوب چینل یوې بلې او نوې ویډیو ته. نن زه او قیس جان سره له دغه شیر بچه سره له موسی جانه تللي وو بازار ته او لږ څه خریده مې وکړ. ځینې څیزونه مې په کار ول، البته ډېره فیصدي د دې خرید او د دې د ټول پخلنځي پورې اړوند دي. نو تاسو په تمه اوسئ، ویډیو تر پایه راسره وګورئ د څه مې اخیستي دي، له کوم ځایه مې اخیستي دي او څنګه دي. تاسو هم خپل نظرونه راسره کمنټ کې شریک کړئ. مخکې مې د بازار تللو نه ویډیو ونه اخیستله ځکه چې نن موسی جان هم له موږ سره وه او مورجانه مې نه وه چې موسی جان مې ورته تسلیم کړی وی. نو د هغه لپاره مجبوره وم چې موسی جان ځان سره بازار ته بوزم او هلته خرید له موږ سره ګډون وکړي. نو هېڅ امکان د دې نه و چې زه وکړی سم د دوکان نه یا د بازار نه تاسو ته ویډیو واخلم. اوس هم له بازاره راغلو، ډېره زیاته وږې شوې یم. ساعت زه وګورم، ګورئ ساعت تاسو ته در وښیم. ساعت وګورئ تاسو ته به ښکاره شي تقریبا 2:40 دقیقې د ماسپښین دي. نو ډېر زیات وږي شوي یو، هم زه هم قیس جان راغللو رستورانت ته چې ډوډۍ نوشیجان کړو او وروسته له دې نه بالخیره کور ته لاړ شو. زه به تاسو ته ویډیو بشپړه کړم او ټول هغه څیزونه مې چې اخیستي دي زه به تاسو ته در وښیم. پخلنځی مې تقریبا ټول ویلی چې نوی کېږي او وروسته له دې نه به تاسو ته د پخلی له حسینۍ سره خپرونه لا معیاري کېږي ځکه چې طبعا هره خپرونه چې ثبتېږي په هره برخه کې چې ثبتېږي باید هغه وسایل ورته ووسي. نو ما هم ځینې وسایل چمتو کې د پخلنځي مې کم درلودل چې هغه مې واخیستل او هغه څه چې کم دي هغه په راتلونکي کې واخلم، یو ټول نه کېږي. خو خوشحاله یم چې پخلنځی مې تقریبا نوی کېږي، نوی دی لا به پسې نوی شي او تاسو ته به پخلی له حسینۍ سره خپرونه په ډېر ښکلې بڼه وړاندې کېږي. نو ملتیا مې وکړئ د چې کوم رستورانت راغلی یو دا به هم زه تاسو ته درته وایم، د چې څه خورو دا به هم درته وایم او د چې څه مې اخیستي دي هغه به هم زه تاسو سره شریک کړم. بیا مو که چیرې خوښه وه ادرس به هم تاسو درته وایم، قیمتونه به هم درته ووایم تر څو هغه خویندې یا هغه قدرمنې کورنۍ چې غواړي له دې توکو له دې وسایل څخه واخلي هغه دا زه به مستقیم ادرس تاسو ته در وښیم. نو ملتیا مې وکړئ، خپرونه تر پای شیبو راسره وګورئ. سلام قیس جان. سلام دوستان، خدا کنه جور سایتان باشم. امروز رفتیم کم خرید مانده شدیم، من نخورده بودیم حالا آمدیم گفتیم بیایم رستوران نام بخوریم. بله لیدونکو ساجان هم شاید زیاد خسته شده باشه. زیاد. نو قیس جان واقعا ډېر زیات ستړی سه، ډېر زیات وګرځېد ځکه تاسو پوهېږئ چې کله چې نارینه بازار ته ځي نو ټول هغه توکي هغه اخلي که هغه هر څومره درانه وي او د دې تر څنګ موسی جان ته مې خوب ورځي. موسی جان هم نن له موږ سره وه او ډېرو ځایو کې نه قیس جان په بغل کې نیوه او ګرځوی. نو ډېر زیات ستړی سه. موسی هم په دې ستړی دی چې باید په هر ټایم کې چې خوب کړی وی نن یې خوب کم وکړه. هیله منده یم داسې کور ته لاړ شو موسی کرار ویده شي. دا زه هیله لرم. تاسو هم خپرونه راسره وګورئ او تر پای شیبو له موږ سره اوسئ. ښکلي نظرونه مو راسره کمنټ کې شریک کړئ.
چیری کنی؟ بازار بکنی؟ نمی سایده خرید بکن؟ خریدی بکن؟ چه دیو اخیستل؟ چه؟ رشته داریم قبلی اسم سالا نکرد رشته داریم خدایم زیاد هستم سنو زدیر زیاده وگی سوینده ما بخیر 100 سالا لیاده وردم سالا وکم قیجان هم پروسه سالا نکرد که اولی سی ده چیکن چاومن نه هم نوشیجان که زیاد همیشه برگ ترازم برگ رستوران دم جمال خواه که خواره چیکن چاومن دی موسا نکو نور یعنی کابل کار که رستورانتون مثلا زیاد زیادی او دیرو رستورانتونو که ده چیکن چاومن تاریگ ولی اما مزه سی پر برگ چیکن چاومن داری هاگا په هیچ رستورانت ما پیدا نکم هیچ این نور رستورانتونو هم ما چیکن چاومن می وچکه ولی هاگا مزه می پیدا نکم قیجان تموشی میرم ساجانوی وی تاسو دوری خوی ما تینی رفته وی زبین مسافه مرک مسافه ده آگله کن نو تاسو هم که کوم وقت برگ رستوران ته راځئ البته اشاره نه څنګه کوي نو حتما د برگ رستوران یو توروي او یو چیکن چاومن حتما نوشیجان تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم او په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ موږ راغللو او هورجانه مو هم د لار نه له وړکتون څخه راواخیستله ځکه چې د رخصتۍ ټایم یې و نو هورجانه مو هم راواخیستله هورجان چې دا کارتونونه ولیدلی د کیک خیال یې پرې کړی همدغه وایي چې واسکه فکر کوي چې کیک دی راس دلته کښېنه چې زه درته واسکه جبش دلته کښېنه آفرین اول سلام چې ته سلام نه چې نو لکه څنګه چې تاسو ته ویلي چې زما د خرید ډیره برخه د پخلنځي پورې اړوند دی نو بلکې به ستاسو سره وښیم چې ما څه اخیستي دي څنګه ورته خوشحاله ده خو دا ډېر شیان دي درد نه خوري لیدونکو وړکتوب کې چې تر اوسه پورې هم دغسې پلاستیکونه چې زه وینم زه دا ساتم بیا کله کله چې سات پرې کېږم هورجان واخله څه شی دی هوره ورته ډېره خوشحاله ده او موسی بیا چې زما د هورې خبرې اوري هغه نو د کمرې تر شا خاندي
زوایم کنید که ما نخوری دیره ورطه خوشحاله ده کسی بخوره جم آفرین کاریگری لوره دم نخوره جم چی شرطه پاخه کم؟ چیپس پاخه کم؟ ده ناسوز دیگه می واخسته لیدون کو سبب خورده جد سبب خون از جور کن بیگ دوی هزی کسی وقت ورطه ضرورت می دلودم یو سیت او ده تور رنگ می دیر خوکستا زمونه دی کول دیرشان تور دی سالون کوچونه تور نور نور آشپزخانه نور زین تور که هم تور دی او در دیگه مو هم تور وخیستم رجا چیپس؟ چیپس باخد دواره یو جای آشپزخانه که بپاخد Ida, da waskam. Yellow waskam kam. Yellow budeš wask. Uređa, tam ne mi bovali bazarta. Namiše. Zamanči, ta tak bazarta namiše. Bas musađan tak bandi. Deš stari su. Au da ham. Ne çiz be ne çizi? Para تروح şey. Çiş mi bu? خوب چیزه کشیده پیدا نکن کلوچم ده چه رنگ ده؟ چی؟ ده؟ ده؟ آفرین شاباس شاباس ده چه رنگ ده؟ رد آفرین آفرین لایقی لرمی اورنج او ده آفرین شاباس ده خاطر از کامری مخنال دم تو پیدا هذا هم سیتی قاشق البته ده رابری ده او ده دیناخوز دیگه لپاره دنو چه نخرابی زب اول ده طول هذا چه میشه آفیسی ده برو باسم لکارتنونو چخه لپلاستیکو چخه بیا بایی بسته لغن از راست دانه دان درو کرد ما مخصوص خوری تاخیستی و زاغی و رو باسم چه خوره پریمتی
بیا بذار پاسانه او ده هورا ایچی است؟ One 1 2 3 4 وای میشه میشا بچه میشه اوه پدر جان میده میشا کسته در میده هورا جان میده میشه در هورا جان قابی نیلیدم که طول شان رواش ولی ما خود مطلب شان ارتلا سکر اینه گیلاس ها کدی که به هورا جان به دوده خری دمی ده هورا جانه مامی چیزی چی؟ چیزی نه تدی خود در تدی دا بیا بل وقت در تواخل بلیدن که دا مخی خوی ماشا و میشا دا خوی و تراورل سوی دی دا تدی چه نه تراورل سوی دا پتنه که چیز تدی چه دا بچه نوشه ندیدی پاسه سی شو خب نگرم دم واسه هم دارنگه در بخم بواخلم اجا گلونو خوایندو ډیره زمونږ خوایندو مسیج کړی و یا هم په یوټیوب کې کومنټونه کړي ول چې مونږ ته خواږه شان پاخه کړه او زمونږ یوې خورکۍ سیلی جانې کومنټ کړی و ویلي و چې شیري کیک راته پوخ کړه نو د شیري کیک د پخولو لپاره ما ظرف نه درلوده د ناسوز ظرف نه شیري کیک عموما باید په داسې شیشه‌ای ناسوزه دیګو کې پاخه سي نو زه هم لاړم او د ناسوزه ښایسته د کیک دیش مې واخیسته چې په دې کې له خیره تاسو ته خوندور ښه هورجان وزومې تاسو ته خوندور مختلف کیکونه پاخه کړم مامی واس کنم چه کومه څکلو چی واس واسه کم خا کچپ در تواچون کچپ دا به اول دوړه بیا ومینځو او کش بکو پاک بکو او بیا بزه په دې کې د کچپ واچوم موسا جان څه خبر ده بچه‌نی؟ باید ما خورد کار لرو موسا ته شوخی مکه بعدشان رو پیچکش تا ضرورت لرید دون کتیده پیچکش بزراورم آقا دیگه به هم بند کم دا به هم بیا بند کم جور چیز دا پلیک بکنم دای دیشه دا سامان بازی نده هوری جا در خپل کاسه قاشق گلاس را رسید موسا جان تو چیه تا تمیم را وردی دیو تا تمیم خرید کرای ده هوری جان ده بدل تا کیک دو ده وڑا به هم در قدم این دل تا کیک آفرین سرچپر کیک دو بچه ده خسته ده کادم بیستکندم سناتری ده یو خسته گلاس در قیسیان لپاره ادام زبان لپاره البته ده دواره ما اخیسته دی قیس نه اخیسته وای کمی پیاله لرو میدون که بازار که میود دیر چه خواهی که همیشه واخلم او هر چی واخلم هم بیا هم کم میره که حقه گلاسونه دی در ما لپاره ما قجان زخت جد جوړی گلاسونه لرو ولی نور هم لاخلم دیر میخوایی چی جوړی گلاسونه نه پرچه پدیک ده بل چی نبچه ده دیو بوشه نده ما درکنی پدیک بوره دتا چون بوره آه بچه آقای تا دادی ممی این ده به همه سلام اخلام نه پوره جان
دا ولې په دیوال کې باندې هورجان چې په کودکستان کې همداسې د ماشوم میشه قابکان دي پلاستیکي دي هغه په دیوال کې بند کړي ډیزاین لپاره اوس دا قاب اخیستی په دیوال کې بند کړي مامي کاسه کنه کاشوخه دې واخله هغه بله چې دا نو یو خطرناکه شده وی دلته عکس کړ راتلونکي کې به له خیره چې د پخلي په هغې ګلجانو اوبه دې چپه کړلې چپه دې کړلې راتلونکي کې به چې د پخلي خپران تاسو ته وړاندې کېږي ډېره متفاوته به وړاندې کېږي نو له نوې پخلنځي سره له نوې اشپزخانې سره نوي توکو سره زمون لیدونکو هورجان مې سالون ته ولېږله اما کاسه کې مې ورته خوردني واچول د دې لپاره چې نه مې پرېږدي کار ته او د چاړې د شیان هم شته نو مې پرېښودله دا به زه اوس کېدم بیا به زه منظم کړم نو تاسو به هم زموږ ډېری خویندې به راسره موافقې اوسئ ښځینهو ته که څومره هم د پخلنځي ډېر وسایل واخیستل سي بیا به هم وایي چې کم دی نو زما هم د کور توکي زښته زیات خوښېږي زه نه پوهېږم دی کوم ځای کې راځي خو خیر زه به په عکس کې وګورم دلته کېږي دغلته ووسمه ماشاءالله دومره قوطي ډېر شول دا که ژمي کې مې بخارۍ ایښودله نو ښه به کوټه پرې ګرمېدله خو متاسفانه چې موږ بخارۍ نه لرو بخارۍ نشو ایښودلی بس مرکز ګرمي لرو ډېر متفاوته شیان راخیستي دي یو د بله فرق لري ولې دا هغه څه چې ما ورته واقعا ضرورت درلود ځان سره مې لیست نیولی و او دا مې هم خاص د موسی جان لپاره اخیستی دی دې لپاره چې دې بند چیرې دی بند دننه دی ویې ډله کړم ما ویل ښایي بند یې نه ده راکړی دا مې د موسی جان لپاره د اوبو یو ترموز واخیست ځکه چې تاسو پوهېږئ چې هر چېرې چې ځو بیا نو یو بل وړوکی ترموزکې وه البته هغه د هورې وه نو هغه چای پکې اوبه پکې یخېدلې بیا نن هم دا واخیسته لږ مې غټ واخیسته ما ویل ښه ده په کار راځي ښه ده بیا جوړ کړم دا شو موسی لپاره مې شیدې واخیستلې زه د موسی جان لپاره
لاکتوجن شوده استفاده کوم. البته د خپل شودو ترڅنګ خپل شوده ډیره ورکوم، خو ایدل پرت موساجن نه مړیږي نو لاکتوجن شوده هم ورکوم. او لاکتوجن ډیره ښه شوده دي. ډیری کله ماشومان، یعنی یو ماشوم د بل ماشوم څخه فرق لري. شاید ځینې کسان ته چې خپل ماشومان ته لاکتوجن شوده ورکړي اوسي هغه ته به ښه نه وي لګېدلې، او ځینې هم نورې شودې دي بیومیل او منفامیل او څه ډېر زیات کمپنۍ دي. ولی موساجن ته مې اول نه لاکتوجن ورکړلې، بیا ښې بیا دویم قطعه مې ورته بیومیل واخیست. بیا بیومیل هېڅ ښې پرې ونه لګېدلې، بیرته لاکتوجن ورته شروع کړ. نو اوس دا چې موساجن له خیره شپږمه میاشت شروع شوې ده. البته نن مې بیا دویم نمبر شودې ورته واخیستلې. لږ څه تقریبا نیم پاکټ د اول نمبر هم پاتې ده، یعنی یو څو وخت کېږي. او وروسته له هغه نه چې بله قطعې ورته شروع کوم باید د دویم نمبر اوسي. دا مې هم واخیستله. او په دې کې څه دي؟ دا د ضروري شه مې واخیستله موساجن لپاره. یعنې د موساجن خلطه ده. موساجن لپاره مې دا د منخوره واخیستله چې دا بیا کالیو مخې ته یې زه وربند کړم. دا وینې لږ غټ دی او دا حتی د ډوډۍ لپاره هم ډېر ښه د هېڅ لاندې کالي نه چټلېږي. دا مې واخیستله او دا یې هم پیشبند د هغه لپاره. د دې لپاره چې موساجن د خولې نه اوبه ځي. ځینې وخت موږ تاسو یو عامه اصطلاح لرو، وایي ماشوم چې دا داسې بچاغ کوي یا په خوله باندې ډېر مچې کوي نو ښکلې کړي، بیا هغه به د خولې نه اوبه ځي. او هورجن همیشه عادت ده چې د موسای تنها گیر که بس خولې داسې سر پچاغ کوي اما د اوبه یې ځي. د هغه لپاره دا ورته واخیستله چې لاندې کالي لامده نه کړي. وروسته له دې نه خو هوا ځکه زیاته سړېږي. اوس هم هوا یخه ده، زموږ کور کې خو هم بیا بیخي یخه ده. نو د هغه لپاره نه کېږي چې هره دقیقه د موساجن کالي تبدیل شي. د هغه لپاره بیا دا ډېر ښه شی دي. او زه دې په هکله تاسو ته یو خاطره وایم. البته جالب هم نه ده، ښه هم نه ده، خو خواشینونکې خاطره ده چې نه پوهېږم زموږ ځینې هېوادوال ولې داسې دي. زه څو موده مخکې تللې وم مکرویانو ته، هلته زما د لیوره کور دی. بیا د هغو سره لاړلو د مکرویانو سي مارکیټ ته. زما هغه مارکیټ ډېر خوښېږي، یعنې هر څه پکې پیدا کېږي. نو په دې مو سترګې ولګېدلې، ځکه ما ډېر مخکې نه دا په کار وه. نو ما ویل چې د اوس وخت زه باید موسی ته واخلم. ورغلم، پوښتنه مې وکړه ما دا دانه په څو دي؟ د دې نه لږ څه غټ وه، ساده وه. وایي دا دانه 50 روپۍ دي. زما اندرور را سره وه، ما ته راته ویل چې اسنا جانې که یې اخلې د دغه نه یې واخله. نو دوکاندار ښه د موږ خبرې اوري چې وایي دا شاته پلاستیک ده، دا بیخي وایي ښه شی ده چې هېڅ نه پرېږدي چې د ماشوم کالي ویني شاته پلاستیک ده چې د ماشوم کالي لامده سي. دوکاندار دا خبره واورېدله. نو ما پوښتنه وکړه ما ویل دا په څو ده؟ وایي دا په 70 روپۍ. ښه تاسې غوږ ونیسئ، ټول افغانستان ټوله نړۍ کې افغانان د دې په قیمت باندې پوهېږي. که مکرویانو کې ده، که شارنو کې ده، که هر چېرې ده دې قیمتونه په دې قیمت ټول خلک پوهېږي. د کراچۍ په سر ګرد ښار بازارونه ډک دی. ما د دوکاندار ته مې وکتل ورنه ووتلم د دوکان نه چې هر څه نور غږ راپسې وکړ. صرف دومره مې ورته ویل ما له وروره څوک له غره څخه نه دي راکښته سوي، بس نور نو دوکان نه ووتلم. یعنې موږ تاسو باید ځان سره فکر وکړو. زه نه پوهېږم دلته دوکاندار په ما باندې ریشخند وکړي که په ځان یې ریشخند وکړه. چې یعنې د یو چا د ضعف نقطې څخه نه باید استفاده وکړو چې هغه پوه شي چې زما سره ماشوم ده، زه دې ته اړتیا لرم، راځه ته نو یو په 10 باندې نرخ پې کېږده او ته پې واخله. ما نن بسته چې نه پوهېږم 10 دانې پکې دي، لکه چې 10 دانې دي که 9 دانې پکې دي. ما دا په 120 روپۍ اخیستی 10 دانې، او هغه ظالم ما ته وایي چې یو دانه یې په 70 روپۍ ده. همدغه چې افغانستان آبادی ورځ نه ویني. دې لپاره چې دغسې نیتونه مو خراب دي. دې لپاره چې زه قیمت پوهېدلم نو دغه ته مې وانخیسته. د نن لاړم 2 دانې، یو غټ اندازه، یو وړ اندازه او ښه شی مې واخیستل. د قیجان د ژمي لپاره مې یو بسته جراب له واخیستلې او عطاري دوکان ته لاړم. په عطاري دوکان مې دومره تیلونه اخیستي دي. ښه دا اوس نه وځم چې تیل دي کوټه کې سر وزن سي. دا مختلف
څه بویونه لګي. مختلف تیلونه د ما د ویښتو لپاره اخیستي. تاسو منتظر اوسئ، زه په راتلونکو ورځو کې تاسو ته ویډیو اپلوډ کوم چې زه 2 رقمه 2 ترکیبونه تیلونه جوړوم. د څه لپاره دي؟ د سر د کومو ناروغیو یا ستونزې ورته ویلی سو یا هره خبر چې تاسو ورته کوئ د هغه لپاره دي او څنګه موږ د ترکیب جوړو. نو حتما منتظر اوسئ. هغه خویندې وروڼه چې غواړي ویښته یې ښه راسي، زه به تاسو ته هغه ویډیو هم اپلوډ کړم. او دا مې هم یو ښایسته پیشبند واخیست. دا مې دې لپاره د رنګ واخیست چې زما اشپزخانې دغه تیږې او کاشي چې دي همدا رنګ دي. او دا مې هم یو ښایسته څه ورته وایي کثافاتداني د اشپزخانې لپاره ځان ته واخیستله. اشپزخانه کثافاتداني لري، ولې دا چې زه کار کوم همغه دقیقه کې داسې یو څه مې نه درلود، ضرورت مې ورته درلود. دا مې هم واخیسته او بابا نو دا مې هم واخیستل چې ښایسته ښایسته روټ پوخ کړم، یا به په دې ډیزاین کړم. او دا مې هم واخیستله د دې لپاره چې ډوډۍ پکې د میز په سر کېږدم. نو دغه شریک مې ورکړي دلته که جیب وایه که بکس وایه که بکسک د جیبی وایه ټول خالصه. ولی خوشحاله په دې یم چې دغه د کوم اړتیا وړ ضرورتونه مې چې پخلنځي لپاره درلودله دا مې ټول واخیستل. نو زه به تاسو ته یو ټوله ویډیو دې نه واخلم چې څه مې اخیستي اوس داسې ګډ وډ مې ایښي دي، منظم مې کړم تاسو ته ویډیو واخلم. نو ګلونو د هورجان لپاره مې دغه مشمشا یا هم دخترک شوخ ظرف واخیست ځکه چې د هورجان د کارتوني ډېر زیات خوښیږي. او دغه د دولمه مرچو رنګه رنګه بوتل ورته ویلی سو دا مې واخیستل چې مرچ مسالې پکې واچوم. دا هم د کیچپ لپاره او د ترموز هم لکه څنګه مې ستاسو ویل د موسی جان لپاره دغه یو پاڼه، البته د تاک پاڼه دا مې هم واخیستل چې وچه میوه پکې واچوم. کله کله چې ما قاجان چای چکړ نو په دې کې میوه اوسي. او دغه هم د دیګ دیګونه چې څو 5 قلمه دي، ډېر ښه ناسوزه دیګونه او همدارنګه تخم پزی ده په مختلف سایزونو باندې. او د هم ښایسته چړې او قاشق او قاشقداني، ښایسته 2 دانې جوړې پیالې او دا هم د کیک لپاره ناسوزه دیش او همدارنګه ټول دغه وسایل و چې وام اخیستل. نو ډېره پسې سرګردانه سوی وم، ډېره زیاته، او د دوی په اخیستلو واقعا ډېره زیاته ستړې سوم. خو له ټول څخه ډېر دا مې ډېر خوښ سول او ډېر مې په شوق واخیسته. ده ډېر مې خوښ سو. د ترڅنګ د شنه پیاله زما د خوښې رنګ ډېر وخت راهیسې په دې کوشش کې ولم چې زه په دې رنګ پیاله واخلم. بیا نو په دې کې چای څه خوند کوي، کافي به څه خوند کوي. نو ډېره مننه کوم چې ویډیو مو سره ولیدله. زه به دا په اشپزخانه کې ځای پر ځای کړم او په مرچو مساله دانه کې به هم واچوم، مواد واچوم او اشپزخانه کې به ځای پر ځای کړم. بیا به د اشپزخانې څخه یو ویډیو درته واخلم، یو وړوکی ویډیو، ځکه ستړې یم. یو وړوکی ویډیو واخلم چې څنګه ښکاري، ځکه ځینې شیان دي چې اشپزخانې په مخه ایښودل کېږي، یعنې د اشپزخانې په د الماریو په سر ایښودل کېږي او ګورو چې اشپزخانه مو ورسره ښکلې کېږي که نه. نور نو د دیګونو د دیګ مې څخه د سرونه هم باید ځکه چې دا نه لري، دا باید زه ورسره جوړ کړم. نو کار مې ډېر دی، وګورم کار به مې خلاص کړم، بیا د اشپزخانې څخه هم یو ښایسته لنډه ویډیو تاسو ته واخلم. بلتیا مې وکړه.